نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چاله کپڑا ورکړی و یو سړی لا زدا کپڑا یو سا او دا خرڅ کا تجارت پکې کوا او چې څومره ګټه وشونی مستو نیمه زما ا سړی لاړه کپڑا یو خار ته یوړه ډیره موده پس دا سړی واپس راغی امام سے ورته وی الکت ته خو به نور کله زر راتلی تا خو ډېر لوی ټیم تیر کولی کپړه نه خرڅېدله که څه چلو وی نه صاحب زه چې کومې علاقې ته تللی وم او کپړه مې وړې وه نو هلته د کپړې قات و بعضې وخت کې د غنمو قات شروع شي نو خلک دا غنم خوندي کېږي دي ودرېږه چې ګران شي بیا به خرڅوم دا ښه خبره نه ده دا ناجایز دی نو دوی چې ما کپړه یوړه نو هلته کې د کپړې قحط نه پیدا کېده نو ما هغه کپړه خوندي کړه ما وی ودرېږه چې دا کپړه سنبال کم نو چې کله دا کپړه ښه ګرانه شي نو بیا به خرڅه کم نو صاحب کې مې ښوده نو چې ورو ورو ګرانېده ما نه خرڅوله نو چې هر کله هغه کپړه ګرانه شو خلکو ته ضرورت شو نو بیا مې خرڅه کړه نو چې ډېره لویه ګټه مې پکې وکړه زرګونه درهم په زرګونو درهمو ګټه مې وکړه او صاحب نیمه سته او نیمه زما سړی خوشحاله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي انا لله و انا الیه راجعون ته پې خوشحاله ها د مسلمان د مجبورۍ نه تا دومره ناجیزه فایده اخیستې ده مسلمان ته کپړه ګرانېدل او تا ګرانۍ ته یې ښودې وه الله نه نه یېرېږي الله له به څه جواب ورکې اوس هم بعضې خلک یې غنم به راوړي بازار کې دکاندار به وړه راوړي غنم به راوړي ابد خوندي کې چا باندې به نه خرڅوي ولې ورېږه شی ګرانېږي دا ډېره لویه ګناه ده ډېره خطرناکه ګناه ده کم انسان چې دا چل کوي چې شی اخلي په بازار کې خوندي کوي چینی دي غوړي دي اوړه دي غنم دي دې لپاره خوندي کوي چې دا ګران شي نو بیا به یې خرڅوم د الله قهر او غضب له ډغره ورکول دي دا سړی د رزق بلواندي کېږي او ورپسې کېږي به الله به رده په دې رزق کې او رده په تجارت او کاروبار او ګټه کې هېڅ قسم برکت نه اچوي دا یاد وساتئ او مسلمان ته ضرر دی تکلیف دی رزق الله ورکوي تاله هم درکوي دی بل هم ورکوي قطعا ذخیره اندوزي به نه کوئ دا ډېره لویه ګناه ده خطرناکه ګناه ده ګورئ هغه مال چې ته ګټې اب هم نه لاړ شي او هغه خپله چې کوم د سر پیسه دی و اب هم نه لاړ شي لپنګ به ناست دی بیا د الله په دنیا کې او الله سره صدا خو بیا جدا ده وی خطله په دې خوشحاله چې ډېرې پیسې دی وګټلې خوشحاله خاندې ولې د کپړه ګرانېدله او تا وی ګرانه به خرڅه کړم او ګرانه دې خرڅه کړه د مسلمان د مجبورۍ نه دې ناجیزه فایده اخیستې ده ډېره لویه ګناه دې ګټلې ده څومره ګټه ستا کېږي نیمه وی چې دومره زر درهم مې کېږي درهم نن سبا د 25 شپږ روپو برابر دی شرعي درهم دومره زره درهم مې کېږي زر یې کور ته لاړ او هغه یې راویستې وی دا ستا نیمه ګټه خو دله جیبه در کوم او ته به لاړ شې چې زما د کپړې اصل څونه پیسې وې اصل او چې څومره ګټه کړې ده دا به ټول هغې ښار ته یوسې او د هغې ښار په فقیرانو باندې به تقسیم کړي تا په ناجایزه طریقه دا پیسې ګټلې دي نو ګټه به اوس ګوره که سړی سوچ کوي نو ګټه دې صرف تقسیم کړي نو د کپړې اصل مال خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اولې تقسیموي د ګټه تقسیم نه که نه کومو خلکو نه چې دې ګټه کړې ده هغې واپس ورکړه نه 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 هغه چې څومره دې ګټه کړې ده هم په هغه خلکو واپس تقسیم کا او چې زما د کپړې کوم اصل قیمت دی اصل قیمت هغه مغې ګټې سره اوس ګډوډ شوی دی هغه پیسې هغې سره ګډې وډې شوي دي پته یې پکې نه لګي نو اصلې د کپړې چې کوم هغه لکونو روپو پیسې دي هغه مې اوس په غریبانانو تقسیم کا او تا محنت مزدوري کړې ده د جیب نه ته خپلې نیمې پیسې واخلې دې ته ایمانداري وایي